زمکه گویا د اسمانونه وایي چې یو الله 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 شته دی ګونګه ژبه دریابونه وایي چې یو الله 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 شته دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. شیر احمد افغان د کندهار له ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده، یو چا راته وویل که د یو کس حرام مال وي نو هغه تا ته صدقه یا خیرات درکړي، که تا ورته وویلې چې الله رب العزت دې خیرات قبول کړه نو وای په دې دعا سره سړی د ایمانه وځي. دا خبره تر کومه بریده حقیقت لري؟ دلته دوه خبرې دي شیر احمد ورور. لومړنۍ خبره دا ده چې آیا صدقه او خیرات د حرام مال نه صحیح ده او که نه ده؟ او دویمه مسئله دا ده چې یو سړی تا ته د حرام مال نه صدقه درکوي او ته ورته وایې چې الله رب العزت دې درنه قبوله کړي. لومړنۍ مسئله خو دا ده چې شرعي نصوص په دې باندې دلالت کوي چې الله رب العزت صدقات او خیرات د حرام مال نه کله هم نه قبلوي. الله رب العزت صدقه او خیرات د هغه مال نه قبلوي چې هغه مال د حلالې او د مشروع لارې نه ترلاسه شوی وي. د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی. لوی حدیث دی. هغه حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت نه قبلی الا الطیب. او امام نووي رحمه الله د دې حدیث په شرح کې لیکي چې المراد بالطیب هنا الحلال، چې مراد د طیب نه دلته حلال دی. نو الله رب العزت صدقه او خیرات د هغه مال نه قبلوي چې هغه مال حلال وي. نو علما لیکي که چا څخه حرام مال وي په هغه باندې لازم او واجب دی چې د هغه حرام مال نه ځان خلاص کړي. دا مال به فقراو ته ورکوي، دا مال به مساکینو ته ورکوي. خو دا کم مال چې فقرا او مساکینو ته ورکوي د ورکوونکي لپاره اجر د صدقې نشته. دا ځکه نشته چې دا ملک لاحد نه دی. نو اوس که یو سړی په ناپوهي کې پوه نه دی چې دا د حرام د مال نه دته صدقه ورکړي او دا یې ورته وویلې چې الله دې درنه قبول کړي، دې ویونکي ته هیڅ مشکل نشته، ځکه الله هغه نه قبلوي که دا 100 وارې هم ووایي. او بل دا چې دا بیچاره خو خبر نه دی. خو نن ورځ موږ په خپله ټولنه کې وینو چې د سود له لارې، د رشوت له لارې، کفارو سره د مرستې له لارې خلک پیسې لاسته راوړي، بیا جوماتونه هم جوړوي او د دې ترڅنګ خیریه بنسټونه هم جوړوي او فقراو او مساکینو سره مرسته هم کوي. غواړم دلته یوه بله مسئله هم درته واضح کړم. علما لیکي که څوک په حرام مال باندې چې هغه پوهیږي دا حرام هم دی، د خوراک په وخت کې بسم الله ووایي، په دې باندې کافر کیږي. الله دې مسلمانان ترې وساتي څوک شراب څکي، د شراب د څکلو په ابتدا کې بسم الله ووایي، په دې باندې کافر شي. خلاصة الفتاوی په 4م جلد کې په 389 صفحه کې لیکي رجل يشرب الخمر وقال بسم الله او قال عند الزنا يكفر. الله دې مسلمانان ترې وساتي څوک شراب څکي یا څوک زنا کوي خو د دې دواړو په ابتدا کې بسم الله ووایي، په همدې باندې کافر شي. ګورې د شرابو په څکلو باندې څوک نه کافرېږي تر څو چې حلال ونه ګڼي.
د زنا په کولو باندې څوک نه کافري تر څو چې حلال ونه ګڼي. اما که د زنا او د شرابو په ابتدا کې بسم الله ووایي بیا لاړ کافر شه، د اسلام له دایرې نه ووت. همدارنګه بزازیه په هامش د هندیې په 6 جلد کې په 309 صفحه کې لیکي یو سړي شراب وڅکل وقال بسم الله او قال ذلك عند الزنا کفر. د شرابو د څکلو په وخت کې یا د زنا په وخت کې چا بسم الله وویل لاړ کافر شه. او هندیه په 2 جلد کې په 273 صفحه کې لیکي من اکل طعاما حراما وقال عند الاكل بسم الله. که یو چا حرام طعام او حرامه ډوډۍ او ګوله پورته کړه خولې ته او پوه چې حرامه ده او په دې بسم الله ویلي، نو قول د ائمه را نقل کړی دی چې په دې وینا سره ده کافر کیږي او د اسلام له دایرې نه وځي. بس رب دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. او جنیات خدایا خو شکر دی ایمان لرمان سر باندې شور د قرآن لرمان